دوه ملګري بس تاسو وغږېږي چې مطلب زمونږ بېرته خپل ځای غواړو حاجي صاحب د جګشه د هغه وغږېږه شاباس خپل لوی صاحب ته لېږه مرور چې همدغه ځای بېرته زموږ وروره دغه خواهش دی نه ډېرې لانجې او نه ډېرې خبرې مې یادې دي وروره څه چې په دې 19 ناحیو کې کوم کار شوی هغه دې موږ سره موشي د هغې خلکو غربې جګې شوي دي نورې غربې دولت ایښې دي د دولت ورباندې کرا ټاکلې ده زموږ هم قبوله ده او په دې ځای کې چې کوم ځای کې دوی موږ ته ځای راکړی هغلته دې د حکومت خپله ورشي د خلکو نه دې پوښتنه وکړي چې وروره تاسو دلته ډوډۍ ګټلی شئ که نه شئ ګټلی سل لپۍ د ورځې مختصره خبره اوږدوم وروره زموږ غواړې که دغه ځای همدغه ځای ده وروره زموږ دلته کار نه کېږي موږ خپل ځای غواړو خپل ځای غواړو وروره او خپل ځای غواړو بس موږ فقط خپل ځای غواړو او بل ځای ته موږ نه ځو همدغه د پکتیا مارکیټ همدا د پکتیا مارکیټ دا پیاده رو کرایه شي تثبیت کرایه شي صحیح ده د خپل ځای غواړو لالا کلینیک سره غواړو کوس همدغه غواړو هو فرعي سره غواړو موږ بل ځای نه غواړو او وجه څه ده کاروبار ښه دی هلته کاروبار شاروال صاحب دوی ناحیو ته چې کومه هغه لاحیې ته ورکړې هغه زموږ قبوله ده اول بلاک دویم بلاک دریم بلاک څلورم بلاک تا په همدا ځای ټاکلی زموږ دا ځای قبول دی هغه ځای کې سودا نشته نه هلته کار کېږي د مسلمانانو اوه ورځې زه خپله دوکان کې ناست مولا کې مې 10 روپۍ سودا کړې کور ودان بس ټول دعا کوو خبره اورئ ستاسو خبرې به شاروال صاحب ته اوس زه شاروال صاحب ته ستاسو خبرې وړم الله پاک دې وکړي چې دغه ځای